د خوست میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکو د 14 میاشتو په موده کې یو شمېر وسایل جوړ او رسنیو ته وښودل. په دغه وسایلو کې ډرون الوتکه، حامي ټانک، موټرسایکل او د درملو استعمال لپاره سافټویر موجود و. د یاد میخانیکي انسټیټیوټ مسؤلینو وویل چې زیاتره ابتکارات د امکاناتو نشتون له امله ترې پاتې دي. یعنې داسې شخصیتونه موږ لرو چې هغه کولی شي چې مختلفې الوتکې، ټانکونه هم اسلحه به جوړ کړي، خو متاسفانه باید ووایو چې لږ هغه ته ضرورت لري، خام موارد ته ضرورت لري. مالي برخه کې باید افغان دولت د دوی سره همکاري وکړي. نو تاسو ولیدل چې په خوست کې هغه نوښتونه چې کوم هغه کې نوښتونه ترسره شوي دي، دا د هېواد په سطحه د یادونې وړ دي، یعنې د ستایلو وړ دي. نجار مستري نوریس خان چې 14 میاشتو کې دغه موټر جوړ کړی وایي که څه هم په جوړ شوي موټر 2 میاشتې وخت تېرېدو، خو د امکاناتو نشتون یې موده وغځوله. د نوموړي په خبره په جوړ شوي موټر او موټرسایکل 1,00,000 افغانۍ مصرف کړي دي. دلته نورو کسانو هم ځینې ابتکارات کړي. د څه مشکلاتو په اساس اقتصادي مشکل و، داسې نوره توزګار به نه و، خو خیر دغه پیکاپرکام موټر مې جوړ کړو. 14 میاشتې وخت یې ونیو، تقریبا کام یې زیاتو 1,00,000 افغانۍ مصرف وشو. نو بس دغه په اوله ټرایي کامیاب شو انشاءالله. میاشتې ښه کوي کور په کړه ده په دغه اپلیکیشن باندې. وروسته له 5 میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل ایډموب، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمري زده کوونکو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ او د دوی ابتکارات یې وستایل. موږ د دغه انجینرانو صاحبانو، که موږ د دغه علمي کدرونو، که موږ د آینده هغه محصلین او متعلمین ورونه چې د هغې نه به هم په آینده کې عصري و دیني علما جوړېږي، د هغې قدر ونه کړو، د هغوی مشکلات حل نه کړو، هغوی ته دغه کنډولې په داسې ښایسته تعمیرونو باندې بدل نه کړو، نو بیا باید موږ د دې هیله او امید ونه ساتو چې د افغانستان نظام به بقا وکړي. خوست میخانیکي انسټیټیوټ په 1446 هجري شمسي کال د المان هیواد له لوري جوړ او دا مهال پکې شاوخوا 1500 تنه محصلین په بېلابېلو رشتو کې په زده کړو بوخت دي.